دوه ډېر اسانه کارونه درته ښیم. ډېر اسانه، بیخي اسانه. که دا کارونه مو کول، الله پاک به مو انشاءالله مستقیم جنت ته بیایي. دا اسانه کارونه کوم دي؟ موږ تاسې پر وړاندې غافله شوي یو، خو ډېر اسانه کار دی. باور وکړه کله چې درته ووایم ته به خپله وایې چې دا څومره اسانه کارونه دي. لومړی، هر فرض لمانځه نه وروسته 10 وارې د ګوتو په شمار باندې 10 وارې سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 10 وارې الحمدلله او 10 وارې الله اکبر وایه. که حساب کې ټولې شاید 10 ثانیې ونه نیسي. که دا کار کوي مستقیم به جنت ته ځي. هر فرض لمانځه نه وروسته دا عادت که د دعا او اذکار چې د خلاصول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، او بیا داسې 10 دفعې الحمدلله، بیا 10 دفعې الله اکبر. بل، د خوب بسترې ته چې تلې، کله چې د ډډه وهله ویده کېدې، مخکې له دې چې سترګې پټې کړې یو کوچنی کار وکړ. 33 وارې سبحان الله، 33 وارې الحمدلله او 34 وارې الله اکبر وایه. که دا دوه کارونه وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته به لاړ شي. نو اوس یې که ته نه کې، دا نو ستا بې پروایي ده. دومره اسانه کار باندې الله پاک انسان د جنت مستحق کوي. زه نه پوهېږم او تم نه پوهېږي چې موږ به کله له دې دنیا کوچېږو، او که دا کار مو کړی وي او کوچېږو او زه له دې دنیا نه، الله پاک به مو جنت ته بیایي انشاءالله. السلام علیکم.